أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يشتم نمبرات سورة البقرة دي زنا سورة دویم باب شروع دي. اول آیتونه کې الله دعوه کی دي اعبدوا ربکم، د خپل رب بندگی وکړه. الله وایي هیڅوک د الله سره په دې هیڅ صفت کې شریک جوړ نه کوي او نشته. عقلی دلایل بر دې مضمون د پاره راوړي وجدا چې الله تاسو پیدا کړی او تاسو مشران زمکه فرش ګرځولې د اسمان چت بر اورېجنه د بو تنظیم ایبانه قسمه قسم وی دې ټولو قدرتونو بدانه نتیجې شفرات تجعلوا لله اندادا، شریک بد الله سره نه جوړوي. دری شمرایت کې بل الله سره د قران ذکر کی په دې طریقه باندې چې قران د الله رښتونی او حقیقي کتاب دی. ټیک ده کوم انسانان چې د کې شک کوي چې دا د الله کلام نه نو فقط بسوره من مثله الله یې میدان لشي ځکه دې مقابله وکړي. انسان د انسان مقابله کوي. چلی ری شمرایت کې الله تخفیف اخروی ورکی د آخرت عذاب نه یرا حاصل بدی چې کوم انسانان قران نه مني، رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم نه مني، د خلکو ځای الله وی ور دی. به پنځه شمرایت کې الله بشارت ورکی دوستانو له وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات سړي انعامات باندې عربتم د ایتونو مخې سرداري سوره فاتحه کې ویلې چې یا کنا عبدو یا الله خاصه بندگی کو د بل چانه کو دلته وی شو اعبدوا ربکم، راشد خپل رب بندگی وکړي مکه د بل چا مخې دونه سره رب دادي. د مخیتونو کې الله صفات د منافقان او حالات بیان کړل مثالونه. اوس وی د منافقت نظام بچ کی صحیح بندگی د الله وکړي. نفاق څه کوي؟ یا ایها الناس یا انسانانو بندگی وکړي د رب تاسو. یا ایها الناس آیات دلیل لري چې قران د ټول نړۍ کتاب دی، ټول دنیا ده. بیر قرآن مخاطبین اول انسانان دینو ذکر تعبیر وکړي الناس پیریانو لمداله رګل دی. الله نبی صلی الله علیه وسلم د انسانانو پیریانو دواړو د پاره دی. به څه خلکو فرق ذکر کړی دی چې یو مکی سورته دی او بل مدنی. د مکی په اول کې یا یوحنا وی، مدنی سورته کې یا ایها الذین آمنوا، خو لیکن دا فرق درست نه دی. سورہ نساء سورہ حجرات کې الله یا ایها الناس اورې د سره دین شام کې دي مدنی دي. ویم فرق دی مکی هغه سورته نوې شي چې هغه مکه کې نازله او مدنی هغه ویلې چې هغه مدینه کې نازله. دریم فرق دا مکی سورتونه د انسان د عقیده سره تعلق لري، مدنی کې احکامات دي، منځ د روزه د دعوت د جهاد. څلورم فرق دا دی مکی سورتونه هغه دي چې هغه د هجرت نه مخکې نازل دي. برابر خبره ده مکه او مدینه. مدنی به هغه دي بعد الهجرت نازل دي. اگر که سرزمین د مکی
اعبدوا ربکم. عبد الله ابن عباس معنا کوي چې وحدوا ربکم، مقصد آیات کې رد الشرک فی العباده. ډیر انسانان دي د الله نه سوا بل چا بندګي کوي، الله وی دا ټول پرې دی خاص او خاص دی والله بندګي وکړي. رکوع سجده رامدد شویل قانوني منل. پھر ایاک نعبدو کې د عبادت معنا لغوي معنا اصطلاحي اشتراک د عبادت د قبلېدو هغه اسباب شفایي باندې د عبادت خون پیدا کوي او اقسام دا ټول بیان شوي. د رب معنا ذکر شوی ده. ربکم الذی معنا تاسو هغه رب چې تاسو پیدا کړی. رد شرک ربوبیت او خالقیت. تاسو پیدا کون کې الله دې نو اعبدو د دې الله بندگی وکړي. تاسو تربیت الله کې نو اعبدو د دې الله بندگی وکړي. کار هغه کړی دی. امي پیدا کړی او موږ تربیت کړي. زین سوالای چې موږ مور او پلار پیدا کړیو دي کې د الله سره. الله تعالی جواب وکي والذین آغا انسانان من قبلکم چې کوم تاسو نه مخکې دي لعلکم تتقون در پاره چې د الله نه ویریږئ. تاسو پیدا کړی تاسو مشران پیدا کړل. لعلکم تتقون معنا اعبدوا بندگی کوي چې د الله نه ویریږئ. یې دې لپاره پیدا کړی چې د الله نه ویریږئ. یې پکار ده. لعل معنا د کې اس یا حال د کوم ضمیرنا ورسره کې بل عقلی دلیل دیو جن عام مفسرین د آیاتونه استدلال کې پیش کړي د الله په وجود باندې. الله د وجود خو ډیر دلایل لري. زموږ اوسه د بدن جوړېدل د ساس کې نه معنی نه دلیل له پدې شه د یو لوی قدرت لري غواړي چې هغه الله دی. عقلی دلیل به علماء ډیر لګري دي او قران هم دا روان کړی دي. درې عقلی دلیل الذي الله غزاد دې جعل لكم الارض فراشا جګرزول ساوز پار د ازمکه هموارا والسماء به ګرځول د اسمان بنا انشطا لکم انا ساوز نه پر پارا کله جعل کی معنا د خلقشن فراشن حال کدی کی معنا د سیروچینو الارض اول مفعول فراشن زم ساوز خیر دې په الله وي. قران کې رزمک او اسمان نو ډیر صفات الله ذکر کړی دي. مقام کې رزمک یو صفت فرش فراش هموار دي. آیت باندې سوال لې دیجه کې الله ویلې دي فراش خو ډیر غرونه دي. فرش خدا من هموار غر سره بسګي. جواب مفسرین کوي فراش انده معنا ده هموار. ټیک د کوم ځای کې غر دی هغه د ازمکه متعلق او د ازمکه میخ دی. دلم د زم فرش حکم دی. والسماء واسمان پیدا کړی دی بنا انشطا. د اسمان هم ډیر صفات دي. دل تیزی کې چت بغیر سنونه. لفظ السماء والسماوات قران کې چې انسان وګوري تقریبا 300 کرت الله دا ذکر کړي. 300 بل عقلی دلیل وانزل الله تعالی ورولد من السماء ماء دبرن وبو فاخرج به رسل به پر یبو معنی من الثمرات می رزق لكم ساوز پار خوراک دے. انزل برن را ورولی سما درې معنا غو معنی قران کې راځي لکه مولا دوریس بردا کناغه دلیل له پدې باران چکیږي دوریز نه کیږي. ورته دي انتظام وکي پیدا کړو ساس کې راوي سورې نور کې برش السماء معرفه ویلي معنا په ټول اطراف باندې باران دي. ما ان نکره دي دمه دمه باندې راځي یو دم نه خوشي کیږي. کوم ازمکه چاو ښکاری والي دا الله راشنه کی. د قران تشبیه الله د وبو سره ور کړی د باران برن دی. قران برن راغلی. باران نفع امر قران مع نفع لري. د باران او بسفاری د قران مضمون هم صفاده. باران باندې د خلکو د حیات فیصله کیږي. قران باندې ژوند ژوند کیږي. ډیر شینو کې اشتراک دی.
من الثمرات ثمر کله راځي معنا د میوي کله اولاد کله مدني رزقا مفعول له دي وبو من الله میوي انسانانو له پیدا کړی سبزی نه وسیات ساتي مونږ چې پیدا کړیو الله تربیت چې مونږ کړی دی الله زمکه مونږ د پاره پیدا کړی اسمان ورېس باران میوي نو آیات دغه الله اوس یو تقاضا لري کنه لري تاسو دا ضرور اڅه خبره ده خبر ادا ده شفلا تجعلوا لله اندادا مگر زوید الله تعالی سره شریکان وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې الله شریک نشته لري تجعلوا من لا تعتقدوا انداز جمع دنه امام نصفی لیکلی دی المخالف المساوی جانب مقابل چې زور کې سره برابرۍ مولا قاری لیکلی دی برابر خبره ده کدا بوتو کې انسانانو کې کپیرانو کې عام دی آیات باندې سوال دی انداز جمع د ند معنا شریک مثل مشرکین خدا خپل معبودان کته غني تا خدای الله شریکان د الله برابر نه غني دوی منګه دل وی واغه بیبل ویغه بیبل خبر الله لاله شل کده ملک بادشاہ سورہ ہود کې الله په اعتراض رد وکي سورہ زمر کې چې د الله قیاس د ملک بادشاہ ناروا دی د ملک بادشاہ چې زموږ د حالاتو نه خبرېږي نو په دې رابطو ارش الله د خدا هر انسان پر ځل باندې دنه نه پوي دي نو ایا دا قیاس درست دی غلط قیاس دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رساله ولیکلا الواسطه بین الحق والخلق دلو د مخلوق مابین کې فرق دی چې د خلکو خدای الله سره مساوي غني نه دي لیکن شربینی لیکي سراج المنیر کې شرکا شریک عام دي کتا مساوي برا حدیث کې ډېر مثالونه راغلي یو سړي ویل ک الله غواړي او ته غواړي نبی صلی الله علیه وسلم غوسه شوی ته ما الله سره شریک جوړي ډېر خلکو دا بچي په الله او پتا مې سپارلې کله حدیث کې راځي باران نه کیږي چې و شعر د پلاني ستوري د وجنوش امام شوکانی ډیر سورتونه به ذکر کړي باج سورتونه دالي غلب یو کور باندې راشي یره وکدا سپینه وین کې دې شری غلاګرو دا غلا کړي خو سپی داخله غره اوچت کړ دام د الله سره شریک شو یره کې ډرایور ماهر نه وي جاز والا ماهر نه وي نږدې او چې ټکر شي خو دې بلا بشو بچی کړو دام د الله سره شریک شو الله دا مگر زوي وانتم تعلمون تاسو اهل علم ته خو په سړی الله وي یا پويږي چې الله شریک نشته ورسات کې سره د قران الله ذکر کوي رب تمداري مخي ویلي فلا تجعلوا لله اندادا الله شریکان ما جوړوي زين سوال هغه شدا خو ډیره کې ساخدرا توحید کم زين زدکو آیات کا الله جواب کې د جواب حاصل لا د توحید کتاب قران دی عقیده بدی جنس دکوي عمل بد نبی رسول سنت نس دکوي به سړی وکای مې بیږي کوم انسانان چې قران او حدیث له ګوتې نه وروړي یاد ساتي عقیده به درست خو عمل کې به دا ډېر فاسد خلک دي مونږ شو غیا شي مونږ نه اخلاق دی به نه کنزل کله انسانان حدیث سره زیات تعلق لري قران له ګوتې نه وروړي دوی عمل زیات خو بدعات پکې داخل شي کله قران او سنت واړه سره رواني ځکه دین دا دوه پای دي قران د سړي عقیده برابرې سنت د نبی د سړي عمل نو عقیده او عمل چې برابر شو باس پوره کار جوړ دی دایت حاصل لري قران د الله کلام منه کني منه تاسو به د بل چا کلام منه قانون دار شي انسان د انسان مقابله کې الله دې غز د میدان راځي وکي مقابله کنه نه شي کولای نتیجه دار وته د خلکو کړي دا ډیر خواري کړي قیامت پورې به وکي لیکن هیڅ نشي کولای نو معلومه ده شو چې دا مخلوق کتاب نه دی بلکې دا چا کتاب دی الله ر کلام منل پکاره وي منی
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ الله وی کوي تاسو بشک مما دا اسنا چې موږ نازل کړی علی عبدنا پر خپل بنده محمد صلی الله علیه وسلم باندې که شک وي د خلکو شک کړي کومه شک نه دی نزلنا علی عبدنا امام الشر المانی کې ابن الاشیر معنا کړي ورېب څه معنا تحمد سره د شک نه عبدنا مراد نبی صلی الله علیه وسلم عبدنا دلیل په دې معنی چې نبی صلی الله علیه وسلم ګوره بشر دی سبحان الذي اسرا بعبده بندر الله ویلا بشر دی د نبی صلی الله علیه وسلم د اکرام د پاره الله دا وی ډیر اوچت عابدو داغه بندگی به را حدیث او سیرت نه معلومیږي صاحب د نظرۃ النعیم دولس جلد کتاب لیکلی د نبی صلی الله علیه وسلم په د عجز داغه په صفاتو باندې 300 د صفات ذکر کړي 200 صفات د نبی جابری چې دا کار پکې او دا کار پکې او دا یو سر یو شپه د به سلبی دي دا پکې نه او دا پکې نه او دا پکې نه عبدنا نفعت الله راوړي به سورته یو سورته من مثلی په مثل د قرآن باندې سورته کې معنا ټوکړي سورته له سورته زګوي د قرآن صحیح دې کې معنا د شرافت تا دې کې معنا د احاطه ده ټول معناګانې به کې درست دي کله یو سورته راوړي کله ویل راوړي کله یو ټوکړه راوړي یو ټول دنیا له شلنج عربو لا لس وی عربو کې لس قوم او د قوم بسر یو راوړي یا غزه پر لس سورتونه ویلې شوی اخر کې الله وی چې اسنه شی راوړل دوی ډېر خوارانه کړي کله به ویل الفیل ملفیل ما دراک ملفیل فیل څه پويږي فیل څه ویلې شي وګت خرطوم لري وړه لکه ځانو څه خبره ده دسی کتاب راوړی من مثلی چې د قران غوندې مشتمل په فصاحت او بلاغت ولکم فی القصاص حیات صاحب تلخیص بیلی کې ودی کې دا معنا وا چې القتل انفع للقتل لیکن اته تاکیدات دي امام جمال الدین بیلی کې په تفسیر کې وی اصل کې د آیات کې شل تاکیدات دي معنا قران ډیر فصاحت او بلاغت باندې مشتمل کتاب دی چې پلاری مقابله نشي کولای د ټول نړۍ مولیان او شعرا زام بخپکی زام مستړي کې لګنی شي نشي راوړل دا د الله کلام دی علوم القرآن ولا لیکلي تقریبا قرآن کې وی اوی زر علوم دي خدا دا هغه د علم خبره ده اوی زرونم زید یمسی معنا دا زمیر راجی کا نبی لا نبی صلی الله علیه وسلم کا مدرسہ مکتب لیسا فونتون وغیرہ ویل نه دي عجیب کتاب پیش کړي ته غو انسان پیش کې کنه چې تعلیم نه کړو قرآن اور سره لیکن اوله معنا درسته یو خدایات عنوان چره صرف د قرآن دی دویم سوره یونس کې الله مضمون راوړي دریم قانون په مناظره کې دانه دي چې زو پلانې مولا راولم ته پلانې بس دعوه دار شهر څوک راولي د قرآن صدق الله راوړي وس چیلنج ورکې میدانی ودعو معنا روبلې دې کې معنا د عبادت دو आवाजو کې شهدا حکم دي علما علم شهدا جمع شهید تیرو معنا غانو باندې راځي ته کې علما دي قرآن عجیب کتاب دی د ټول دنیا مليان له چیلنج ورکې اختار ورکې من دون الله سوا الله ان کنتم صادقین کوي رښتینی په دې دعوه کې راته کې نه کړي نو نتیجه دار او تجداد الله کلام دی الله کلام خو منل پکار دي ورو ساعت کې تخویف حاصل بدی د دې قران مقابله الله وګرانه ده چې ګرانه ده ایمان پر راوړ کنه الله هم د ور نه بچي وان فإن لم تفعلوا اي فإن تركتم الفعل کدا کار مو پرې خو دو دلته عبارت ده قران اومنه توحید اومنه ولن تفعلوا الله هرگز به مقابله ونه کوي د قران هرگز کار نشي کولای دي ادخال الهي سو ګره جمله معترضه وي لیکن شیخ لی قال موسوعه القرانیه کی دې له جمله معترضه ویل نه پکار ادخال الهي دا د الله منسکی او تاکید خبره ده
سوال لري کوم قران ونه څه پیدا پکې ده زه سارا قران مونږ مانو جواب فتقوا النار التي الله يزانو ساتي دور اغنا خشاک دغه الناس والحجاره انسانانو کانی دي فتقوا کی معنا لغوی ځان بچ کی وقایا النار التي معلوم اور دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دور سے اسر راځي کا شو دانو ره خړ الله له شکایت وکي دو ساګانی وباسي دا بڑا جانم ساده دا اوس څومره ګرمش نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما کو اسمان نه پیدا شوی دا ورونه بللی د جهنم دور دا وی مې صدا نه شپې ته نورم زیچ حسن بصری فرمایي دار جهنمی را سرمن بالله وی زره کر سوځي جوړي وي جهنمی د آغاز ورشي لکه دوه غر د اوګي د یو طرف د جهنمی چې سړی مزل شروع کی درې ورځې پورې رواني را لاندې بنش زر کال الله بلکې یو کې فدمان زر کاله به بلکې زر کاله بلکې تک تور دی اوسم تور دی حسم لري ناشنا و نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دي جهنمی سرمن بدایو جبوي د یو پرسخ یونیم پرسخ په اندازه باندې باري کله چې دوی مطالبه خوراکو کې د جهنميانو ویني زو اسقاط بدنونه دا به خوراک او بو غواړي د مخلص د اور پرې کندولونو کې نږدې شي د مخ سرمن به راولي شي پرې سر به راواړي نو ارسه به د خاص اندام نه بارش دومره سقو وقود کې معنا خشاک لرګي انسانانو کانی دي ناس مراد مشرکین پیرانم دي زین له سوال شي پیران کوم د ورنه پیدا دي نور پور سو شربني لیکلي الله پیدا بدن د انسانانو غو دوینو وکونه جوړ کی دویم دی اور کې الله د استعداد کې شدا بدنونه وسوځي لکه انسان هم د خاور نه پیدا لري او بلم د مخ باندې چوپړه کور کې درد کوي کنه دام خاور دا غم ټیږي ولی راوړي الله د جهنم او د دنیا د اور مابین کې فرق راشي دویم د دې معبودان بوتان چې د اور د بندګي کړي دي د تذلیل او د شرم لپاره دریم ابن کثیر لګي څه خاص قسم کانه لري کبریت هغه ویل شي ور زرالي بدبو لري دود لري بدن پر اورې جوختيږي سوخ کوي یو صفات پکې دي کانه او عدت الله تیار کړی شوی دی للکافرین دا غ انسانانو د فارچ الله نه انکار کوي بعض خلک چې کافر د پاره د موږ بنسو جواب پرمایشي غلط تیار دی صاحب خو پرې ده مومن به مرجی وقت د پاره بیا برابر کیږي آیات باندې سوال انشاء الله ولې تیار کړي پیدا سره جانم خو ورسره به خلک ورسي جواب داري چې کله یو شی تیار نو خلک یریږي د سزا نه په نسبت سره سزا له چنده زمانہ کې تیاریږي یا د دې جهنميانو ارواح په الله سوزي دویم دی جانم باجی سبا جو خړه کنه باړه سره وته ورسات کو زیره سیتری کې قران کې عجيبه ترتیب دی دشمن له چهره ورکه نو متصل دوست زیره وبشر الذين الله وزير ورکا غشال را شیمان راوړې او عامل الصالحات عمل کړي د قران او حديث برابر بشارت کې معنا د زیری مخې روخانش حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم طالبانو مجلس کې نسو وبشر بالنور التام زیر حاصل خوشاله شي د کار رڼا باندې قیامت کې وي دي مخونه کې سمر رڼا عمرو بن العاص فرمایي دل ابن عمر فرمایي ذکر صحابه متصل اثر د قران ناقصو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم تقریر کوي ویلي ویریږي داغه فتنې نه چې دجال نه مخکې براشي د قبرونو کې د مسلمانانو جړق د شو کو رنگ اخصو اثر کله د جهنم د عذاب بارک الله تبشیر بشارت راوړي تحکمن اول زیره ورکون کې نبی صلی الله علیه وسلم بیار دای زیره ورکی کې چاله پڅ باندې زیره ورکون کې نبی دی چاله ورکی دیش
الذين امنوا هغه انسانان چې عقیده د توحید دا او عامل الصالحات او عمل د نبی سنت برابر دي. نیک عمل سره ویل شي. بعض خلک وایي نیک عمل دا منه پیر شه به عمل جایز کړي وي ښه عمل دی، شیخ شه به جایز کړي ښه عمل دی نه. ابن کثیر لیکي نیک عمل هغه دی چې پای باندې د قران او سنت نه دلیل موجود دي. ذکر دی که خیر دی خیرات دی منځ دی. مولا خو عمل کولې نه چې جره مولا سره وکړي، مولا به څه کار دی؟ دا خو قران او سنت دین دی، الله او رسول به تشریح کوي، مولا به صرف وضاحت کوي. نیک عمل به ظاهري کې شریعت جایز کړي اندازې معلومي. انسان له د نیک عمل توفیق کله ورکړي دي، تقوا بدر کې سخا د الله او د الله د رسول په خبرو باندې یقین، بے پیدي کار کې ځان نه بندول، واړو امیدونه ساتل، حلال خوراک، حق وینا. حاصل لا چې چا عقیده توحیدی عمل د سنت برابر دل زیره دي په څه باندې ان لهم یقینا خاشتر دي انسانان د پاره باغونه تجری من تحت الانهار او هغه باغونه شروان به د غلن نهرونه. جنات جمر جنت پر شابال چنګور بکی فردوس سمانه کجورا خرما د الله پر رحمتونو باندې پټ دي، ونه باندې پټ دي نعمتونو باندې. تحت ابن کثیر لګي د ونه لاندې بلډینګ لاندې الانهار سلور نهرونه. سوره محمد کې الله ته شیکړي د شراب او د اوبو د عسلو شودو. شیخ الاسلام ابن قیم به کتاب لیکلی حادل الارواح د جنت په اړه کې تفصیلی سو جنتونه دي او کومې دروازې دي، په کوم کارونه باندې انسان جنت لږي، د جنت نعمتونه سره حوري سره هواي سره خوراک به شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سترګو لیدل نه دي، وګون اورېدل نه دي، زړه تصور نه دی کړی. څومره حوري به د حورو کوم صفات. سوره رحمان سوره واقع کې ان شاء الله را به تفصیلی ذکر کیږي او قرآن نور سورتونو کې وصلی الله د نعمتونو ز تذکرہ کوي. کلما رزق الله شکر ورکړي شي دوی لرا من هذا دینا من ثمرة سموا د پاره د خوراکا رزقي مجهول وي خپل په پسنه ګرځي اوی براوړي. د جنت خادمان قران کې الله فرمایي د شي کیسه دي لکه خوري وره ملغلري خدمت د پاره دي. نو قالو دی بسوي هذا الذي ذاق غشي رزقنا چې موږ لرا کړی شوی من قبل وړاندې چرته دنیا کې زګه چې وشي چا خړلې نه دی په خوراک باندې نه پويږي، لیکن دا کول کمزورې دي، ډېر میوه شته موږ دي خړلې. رزقنا من قبل معنا دی جنت کې ارنګ یو دی خوند جدا. رزق نه دا معنا وعید نه چې موږ سره وعده شوی، قران کې الله وعده کړی. رزق نه دا معنا چې موږ له توفیق راکړې شوی د صحیح عمل. دلته قران نه ناستا یا د دین بل کار jihad دعوت دا وګور ټول د الله په فضل باندې کیږي. انسان به شخصي کمال نه غني چې رزنا سیم قران لا کزنه نه بس قران پاتې نه موږ به سوز موږ به زور سي دعوت منسي من او تاسو ټول به الله فضل الله په ځان باندې ګڼو چې دلته نه شو قران لا. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې انسانان چې قران لکینی یو خدای خلکو باندې سکینه، دویم د خلکو باندې رحمت، دریم دا یو ملګری الله ر ملائکه جماعت کیا دی. څلورم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مجلس آخر لور رسیږي الله یعلم کې چې ملائکه گواشي دي ټول انسانانو لمه بخنه وکړه. پنځم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بل طرف باندې نور انسانان چې څومره عمل نه دعاګانې کوي پای ټول کې زموږ تاسو برخاله الحمدلله. ور بکړې شي دوی لره الله متشابهان را بوړلې شي دوی لره سموا شي مشابه به دی یو بل سره به رنگ کې جدا به خوندونه کې بل نعمت کیسه کور دې کیسه انعامات کې ملګری نشتا. الله یې ملګری پیدا کوم وله مشتری دي انسانانو د پاره په الله په دې کې ازواجم ببین صفا کړې شوی. اوی هوري ابن قیم لیکلی اویا بعض روایتو کې راغلي دعا نه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اوی هوري بس لري الله ورکی دی به کمال رسول الله تشریح کړي.
لاړې دای کراشي دنیا دې دریابونه کې پریو ټول بخواګش دلو پټي یو سا طرف د صادر کرا کارک نشنو ټول دنیا وو پړقېږي ازواج دې کې معنا ته جوړې د سړي جوړه لدا کنه 3 کلو په عمر باندې وي عبد الله بن عباس فرمایي چې کله انسان د سره هم بستر کې دوباره چورځي بیا به پیغلې هر جنتی له الله د سل ځوانانو طاقت ورکړي پرسه ان شاء الله بیا تشریح کیږي جنت امراه بیا غل ویل شي چې انسان سره عقیده کې شریک عمل نکاح کیو لیکن عقیده کې جدای د نوح علیه السلام بیبي نه ابراهيم عليه السلام بیبي سارا دی خو عقیدم سیوا نکاح منواته څنګه امراه ویلې شیخ عبد السلام سیبری کړي الموسوعه القرانیه کې وی التر ولادت مسله وا د ولادت سره لفظ امرأه زید مناسب دی په نسبت سره زوجې لا ذکر زوج اطلاق کله په نر باندې کیږي پاکي به امام مجاهد لیکي من الاخلاق الردیه هیڅ نه نفاس نه بول نه غایت نه د دنیا د مرزونه نه دنیا بیبي چې کله خاون سره جنگ شروع کړي الله یې اطلاع ورکي دله خیرام کې شخوار شي دا خو څو وخت د پاره تاسو نه ملمره کله بیبيانی کوریم ډیر مزیدار خو لیکن ورته ویل شي زئی وهم فی خالدون الله یبرا جنتین پر جنت کې همیشه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي مرګ براوستل شي د غټ په شکل باندې حلال بکړي شي جنتین لبوي خوشاله شي نو ګور مرګ نشتا جهنميان لبوي یا خالدون همیشه به پناه په نه راځي یدس عمر کې وای شي د نارینه به ګيري نه راغلي معنا دې بدای یا ایو الناس یا خلقوا اعبدوا ربکم بندگیو کې د خپل رب تاسو الذي هغه چې تاسو پیدا کړی ولذین هغه انسانان چې تاسو نو وړاندې لعلکم تتقون در پارچ د الله نو ویریږي الذي الله غزات جعل لكم الارض چې ګرځولې ساوز پارس مکا فراشن هم وارا والسماء اسمان ګرځولې دې بنا انشتا وانزلوا بير اور ولدي من السماء دبرنا ما انبو فاخرج برسل دي به پدیمانه من الثمرات رزقا لكم لدي میونه ساوز پار خوراکا فلا تجعلوا لله اندادا ناقد مساتید الله سره د نور شریکانو وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې د الله شریک نشته وان كنتم في ريب کوي بشکی مما دعسنا چې منازل کړي علی عبدنا پر خپل بندا فتراوړي یو صورت من مثله په مثل د قران وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ رُبَلَيْ دَخْلُ الْعُلَمَاء مِنْ دُونِ اللَّهِ سِوَى اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کوي رښتینی فإن لم تفعلوا كذا کار مونږ کې نو قبول کړئ قران ولن تفعلوا هرگز نشي کولای فتقوا النار التي زانوا ساتي دور اغنا بچ کی ځان دور اغنا چې خشاک دی الناس والحجاره انسانانو کانری اعدت للكافرين تیار کړی شوی د پاره د کافرانو وبشر الذين زير ورکا غشال را چې ایمان راوړي دي او عمل الصالحات عمل کړي دي د قران او حديث برابر ان لهم جنات يخن خاص دي د پاره باغونه دي تجربه کې بدتان دي د غلان الله نار نيرنا كلما رزقوا من ثمره رزقا کلا چې ورکړي شي دوی لاله دي جنت ناسمه ور پاره د خوراک قالوا دي بوي هذا الذي ذاقوا وشمو سره وعده کړی شي په دنیا کې مخکې دینا ور بکړي شي دوی لره الله دې شی میوا چې متشابه وي دوی بل سره پرنګ کې او نخون کې ولهم فی ازواج نوشتری دي جنتیان د پاره پدې کې به بینه پاکي د هر قسم نقصان نه وهم فی خالدون نو به داخل پدې کې همیشه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین